الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أما بعد، أول تر هر څه تاسو ټول مسلمانانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. ثانیاً زما دا موضوع چې دا په بیان کې د صبر ده. الله جل جلاله فرمایي خپل په کتاب کې په قرآن کریم کې ولنبلونکم بشیء من الخوف، وایي موږ تاسې امتحانوو په یو شي سره د بیرې والجوع د وښتیا، په دې سره ته امتحانوو چې تاسې باندې بیره راولو ته صبر کوای سي که یا، او لږه در باندې راولو ته صبر کوای سي که یا، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، او پر او ته په دې امتحانوو کموالی د اموالو د مالو در باندې راولو ستی مال به کم کو، او کموالی د نفسو یعنی ستی نفسونه مثلا ورور به دې مړ کړم، پلار به دې مړ کړم، ته پر دې صبر کوای سي. والثمرات او میوې باغ لري، په باغ کې د میوه نشنه کېږي، په دې امتحانوو چې ته صبر کوای سي که یا. نو نبي علیه السلام ته الله جل جلاله فرمایي وبشر الصابرین، وایي ته صابرین هغه کسان چې صبر کوي پر دغو غمو باندې چې موږ پر راوستله. نو نبي علیه السلام ته وایي ته دغو کسانو ته زیری ورکړه چې زیری ته د جنت دی. په بل آیات شریف کې الله جل جلاله فرمایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، وایي په تحقیق سره پوره ووایي صبر کوونکو هغه کسان چې صبر کوي اجرهم خپل اجر یې پوره ووایي بغیر حساب، بې له حسابه، یعنی دغونې اجر الله جل جلاله ورکوي. او نبی علیه الصلاة والسلام بیا فرمایي لیس الشدید بالسرعة انما الشدید یملک نفسه عند الغضب. نبی علیه السلام وایي پهلوان هغه کس نه دی چې د یو چا یو ښکنځل درته وکړه دی به جنګ ورسره وکړي، دا نه دی، بل انما الشدید الذي یملک نفسه عند الغضب، وایي پهلوان هغه کس دی چې دی مالک سو خپل د نفس پر وخت د غضب، چې غضب درته رالی مثلا یو چا ښکنځل درته وکړه په دغه وخت غضب کوې، صبر کوې، غضب نه باندې کوې، مثلا جنګ نه ورسره کوې چې ویې ترې کوې. نو نبي علیه السلام وایي دې ته پهلوان ویل کېږي. پهلوان هغه څوک نه دی چې بس لاړ سي به جنګ وکړي، هغه چې صبر یې وکړي پر یو غضب باندې هغه ته بس پهلوان. او د هغه رنګه حضرت سلیمان ابن سورد رضی الله عنه دا صحابي دی، ده وویل كنت جالسا مع النبي صلی الله علیه وسلم، ده ویل زه د نبي علیه السلام سره ناست وم ورجلان یستبان، وایي دوه خلک وه چې هغه جنګ یې سره کوي، واحدهما قد احمر وجهه، وایي د یوه مخ خو دی تک سور سوی و، وانتفخت اوداجه، او دا رګونه دی سره پرسېدلي وه، دی راختلي وه تر باندې. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبي علیه السلام وویل اني لاعلم کلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، وایي زه په یو کلمه دوی ته ښیم، که دوی چیرې یو دانه هغه که دوی چیرې هغه ووایي هغه کلمه، نو د دوی څخه به دغه شی چې دوی ته پیدا سوی دا جنجال دا به د غضب به د دوی څخه ولاړ سي. لو قال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذهب عنه ما یجد، نبی علیه السلام که چا دغه وویل دا چې دواړه په غضب دي، که په دوی کې وویل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا یې وویله، نو د ده څخه به دا غضب لاړ شي، دا چې دته پیدا سوی دی. نو نبي علیه السلام دلته موږ ته ښیي، وایي که غضب مثلا درته رالی دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به وایه. او بل علامه دا ده چې غضب در باندې رالی که ولاړ وي بس به کښېنې، بس دغه غضب بس در څخه ځي. فقالوا له ان النبي صلی الله علیه وسلم قال